تازه خبر د افغانستان مخکینی تښتېدلی ولسمشر یو ځل بیا افغانستان ته راستنیږي. طالبان غواړي چې د اقتصاد او مالیې وزارتونه د اشرف غني په واک کې ورکړي او د مالیې وزیر یې وټاکي. دا چې اشرف غني ولې یو ځل بیا افغانستان ته راځي او طالبانو څنګه د هغه پر راتګ موافقه کړې، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني کابل ته راستنیږي. په کابل کې د طالبانو سرچینې وایي که غني موافقه وکړي موږ به د اقتصاد او مالیې وزارتونه سره یو کړو او هغه ته به کابل ته د وزیر په توګه بلنه ورکړو. په دوبۍ کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د دفتر سرچینې وایي یو مهم پیغام را روان دی. شونې ده چې دا به ملت ته د دا وروستی پیغام وي یا به په وروستیو شیبو کې پریکړه بدله سي او پیغام به هم بدل سي. بین الافغاني خبرې به پیل سي. امریکایي سرچینې وایي موږ هڅه کوو چې د افغانانو خپلمنځي خبرې اترې رامنځته کړو چې پایله یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وضعیت وي، په شمول د ښوونځیو پرانیستل، د کار حق، د سفارتونو پرانیستل، د هوایي ډګرونو عادي عملیات او داسې نور. دا په داسې حال کې ده چې د پخواني ولسمشر اشرف غني دفتر اعلان کړی و چې د دوشنبې په شپه به ملت ته مهمه وینا کوي، خو د نامعلومه دلایلو له امله یا د وینا وځنډېده. همدارنګه څو میاشتې مخکې هم مولوي محمد یعقوب مجاهد اماراتو ته تللی و، خو د سفر په اړه جزئیات رسنیز نه سول. خو ځینو سرچینو هغه وخت ویلي و چې کرزي او ملا یعقوب له اشرف غني سره پټه لیدنه کړې ده. د ځینو رسنیو په وینا چې د اشرف غني په راتګ سره طالبان غواړي تر څو رسمیت پیژندنې ته لار ومومي او په هیواد کې هیوادوال د حالاتو سره رضایت وښیي. د پخواني ولسمشر اشرف غني ورور حشمت غني هم په خپل تازه لایف ویډیو کې د اشرف غني له راتګ سره همغږي ښودلې ده. بله مسله مو د دنیا روابطو سره ده. تر څو به موږ یو څو نفره چاپلوسه د هر خوانه پاتېږي او عوض د دې چې یو سیاسي لاره د حل لري، هر واره د جنګ خبره مو له خوله نه وځي. دا د جنګ مسله مو بله مسله دا ده چې طالبانو ورونو ته هغه څه باندې چې پیږي، که قضا باندې پیږي، که وزارت دفاع باندې پیږي، که وزارت داخله باندې پیږي، که امنیت ملی باندې پیږي، که حتی رهبریت د ملک ورته ښه ښکاري. انم نورو ځایونو کې خو یو تخصصي ډلې دا چې دنیا شروع کړې ده، دا هم خطرناکه خبره ده، ځکه چې دنیا خو که دې ته راغی چې په اصطلاح هغه شی چې وایي چې ټول شموله حکومت، خو دا معنا یې دا ده چې بیا به لکه پخواني حکومتو غوندې دی چې که رئیس جمهور د یو قوم دی معاون به د بلې ډلې نه راځي، وزیر که د یو ځای نه مهین به د بلې ځای نه راځي، و هغه ډېر تر دستوري خلک راځي لکه چې پورته سو په دې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.